یو ورځې دوه ورځې وي زه به وله ګډه حلال کړم ای چمچې چټاکې قیمه نشي راوړي او خبرې د ګډ کې ویم هې د لاټي برنس خان لوري ستا د پلار هغه لاوړم راته ښه یاد شي خدای مسلمانه د خواخې بیبي مې بیا سپخ کړي دي ترسکون بین دی ولکه دا بیچي به دلته کې کښېنم وازم پرې څه نه ده اتي سره بخر نه دی ستاسو د کوره د دیوال نه سم ظالم ترسکون بین راځي څه پخ کړي دي بیا راغلي بمې ګوپیو د چرګ ډوکې مې دله پوخ کړې دیګ بچا سپېږمې دې نه دي سم مقناطیس کې هر څه راکاږي دا ځان سره څه ګورېږي پاڅه شابه ته ګورې نهار علي دوی مې راغلي هغه انګریزان چې پیډرخي کوي هغه بوتل ولې راوړه زما د ده د لاس ولاړې زما دې په توبو توبې پکې لیونې کړې لیونې کړې د زوم نه راته پلار جوړ کړی دی کله به له دا ډرقو بوتل راوړم کله به له چڼې راوړم کله به له چرګان راوړم خدای دې دې په قهر اخته کړي خدایا وم د دې زومګي نه مې خلاص کړي زوم نه دی قیامت دی یا لکه نو سم ډانس تې راباندې شروع کړې لار راته پرېږده که نه چمچه خان ماما ډېر ګډوډ راته ښکاري خیر خو دی که نه ولې ویمه په سر کې مې ښکرې شوي دي او کلکې مې شوې ده چې ګډوډ درته ښکارمه بمې په ما سترګې مه روباسه زما خیال بېله کور راشړلي ځه مړه ولې ته څه نجومي ځه ورکشه سړیه لاره پرېږده ځه وځه ګار یا دمه د خدای بېمصافه نو په موږ راپوه خدایه ځه وځه وځه خدای دې بنیاد وځه بېبې خو به زه خپه مې وښویېده یاره یم دا هلک خو ما د داسې نجومي غوندې کې ښکاره شو ما خو په رښتیا ښځې سره کور کې جګړه د هغې سپېره د لاسه کړې ده که نه خدایه نو بیخي وباسئ یاره نو ګوره نهار علي بچې وایم که زما منې که نه نو دې خواښې زغر کره دې ډېر کم ځه راځه ځکه چې اوس دې واده شو او د خواښې کور کې به د عزت بیا کم وي نو خوراک وکړه مه کوه وایې دادا خواښې بیبي کره زه نه ځم نو د لوګي نه به مړ شم تا خو هر وخت یې نغري کې اوبه اړولي یا لکه نهار علي بچې ولې ته خواښې زغر کره خوراک لذیذ نو دادا نو تا کله څه دي صرف د جوار روټۍ ده والله غوندو من مې پیژانې را مری خو کړه او هغه نامې نه ده زما هغه جینۍ هغه هم دغه کمره کې ناسته ده روجې نیولې ده د پلار کور کې څونه خوراکونه کړو دلته کې روجې نیولې دي وایم پیم در باندې نهار علي بچې ښځه دې څه وکړه چې د خپل کور ساک شو کړکم در باندې بد لګي او د خواښې د زغر در باندې هغه سپین لاوړه ما بې حیات لګي وای وای وي خو چې خواري ده د پلار او د ما یو خو دادا وخت جلاګانې شروع کړي بس ویل کې راته د خواښې کور به ولې په ما باندې ګران نه یو دوه منه غوښې را کړې ده مسلمانه یعنې مطلب دا چې غټه پټه جینۍ را کړې ده او تا خو چې ته په غونډ عمر کې چې ټاکې قیمه هم کور ته نه ده راوړې مسلمان الله خو زه به هغوی کاره خوراک نه نه ځم وځه بېغیرته وځه بېغیرته وایم د زغرو خبرې به راته نه کې وځه زما د دادا ګویه قسم دې ګویه زه یې ډېر خاطر کوم د سپینو ډکو دې خاطر کوم هغه دوه لکۍ دې پرېښي دي والله د کلي مشران درپسې راولمه د دې کور نه دوکاږم ته پکې لکه د مېلمه وخت تېروه دا زما د ښځې نکاح مخه دې ځان پرېږه ګوره ښه وځه خدای دې غر که وځه وګوره یا خلکه ویم په خپله مې د ځانه مټې خلاصې کړې چې کور مې د ده پسې لیکلی دی خدایه والله
ځان مې پیدا کټ کړ په دې ډیران باندې 2 غنټې کار مې پکې وکړو خو دا چرګان ما ګیر کړ که نه دې مار زما د ډیران دا چرګان نه دي خو دا ما په ګوتو رالي نو دا خپې لاس پې ماتومه لکه دا لوګي پکې له کوم طرفه راغی والله جوړې زما خیال راځي که نه د خواښې کور کې مې جوړې بیا څه ترسکون باندې شوي دي ولکه ورځم پې چې دا تنور پې ډک کړمه دا چې د خواښې را کور مې دونه لرې شو چې د خولې نه مې اوبه وبېدې چې کله به رارسي ویم چې اثر خوړلې چمچخان څه شو خدا په خپل کار کې زه خو داسې وکېما څوکې خواښې بېبې نښان علیمه دا خو مې زمګې راغی وایي نهار علي بیا ور لر دې راځه شابه سلام علیکم وعلیکم سلام رالي خواښې مورو څه دې پخ کړي دي په ټکي مې په ډیران کې کار کوو ستاسو د کونه سم لوګي راغی نو بس ما وي چې بېبې مې څه پخ کړي دي وایي نهار علي بیا تا نه قربان خوره شابه تاله مې چرګ پوخ کړی شابه ستا پکې نصیبه مو شابه بس ټیک ده بېبې خورمه ها بېبې لږ اوبه راوړه اوبه ډوډۍ به م راوړم بیا ډوډۍ خو دې ختمه کړه مخکې ما لږ اوبه راوړه بېبې ولې نهاره بچې اوبه وڅښه وایي زه به چې ډوډۍ دله راوړم بېبې یو روټۍ راوړه ماله راوړم دا واره نهاره بچې بېبې لږه ترکاري وړه دا واره بچې بچې گزاره دې شوه بېبې نوره به خیر کور وخورم ها کاوه پسې سکي نه بېبې یو دې پسې خواږه ښي خو یو مالټې د کرینو راکړه مالټه زه بچې مالټې به پسې سکر بابا کور ته در وړي ها بس ټیک ده بېبې دوا یې ته کوه ها بس ټیک ده اسکر بابا یو خو ته ما سره روزانه په لارو کې ډغرې وې چې کور ته ورشې که نه نو ما له خو ډېرې مالټې رولېږه ښه ماشاءالله ویمه خدایه بیغ د کلي د زوم وباسې کور یې رانه جارو کو خلکه ویم که ځان غر کول غواړې نو ځان له کلي کې زوم پیدا کې زه خو یې لیونې کړم کور یې رانه جارو کو اوس به ونه لا مالټې کور ته لېږم بنیاد یې وباسې ګورمکې ویم د لوږې مړ شوم ډوډۍ راوړه تو خو داسې حیرانه شوې لکه چې په کور کې قات راغلی وي ډوډۍ نه وي همداسې وګڼه څه ګوڼه ګوڼه ځان سره کې ډوډۍ راوړه که نه خېټه کې مې منګکان چغې وایي راوړه یې چمچې ډوډۍ خو خلاصه شوه تو خریم نشته الله دې زوم لره زما د لاس پخلی خوخو ارشیله ټک ورکه ویم خدای دې دې زومګي له مرګ راولي ویم ښځې یو ورځ به راشي موږ دواړه به وخوري دا څه کې سړیه لور به دې کونډه شي ویم د دې نه کونډه ښه ده خدای دې چې تنګ راته کړي چې تنګ دا داسې ځای کې لور ورکوم
دې کوم کار دې کوم ټولې راګره خلاص کوم دا دې کار پیدا مالا ما دې وخت کې ما مړه نشه د خواخې بیبي مې نه ده د هغوی د کورونو د پیکوړو بین د خیجې پیدا لکه ښه وایي شوی بس ټیک ده تم د خواخې ګټې ته ناست یې خواخې بیبي سم وخت کې راځم ښه ما د پیاده راوړه بیبي که نه پیالې مې نه دي اینځلې ځان ته په دې دغه کې واچوه څه بغیر په جام کې شومه ها ای خواخې بیبي زما دا جګول نه دا جګول یو چاینک شی نه ده داسې په خواږه او په پیکه ګوري بیبي دا به زه نن سهار کور ته اوسم بیا په لاره کې اوږې کېږم ښه ټیک ده بیبي نهار علي زویا دا څه کوې تا خو ټولې پیکوړې واخیستې بیا هغې جینۍ له هم ورکوې او دوه ته که نه بس بیبي زه نن بس دوا درته کوه ښه دا د مخې دې رڼا شه ولې دا زه خپله جینۍ راوړم ها جینۍ تا خو زه سپینولې وم مه کوه لکه پیمانداري در کومه قسم په خدای در کومه ها نو ته خو مالک بیله که نه مړه ظالمه مړی در خفه کړه او تا ماته لادار ولې نیولې ده تاسو پیکوړه ده مسلمانه تاسو د روجو غولی خو نه چې ته ورته لارې نیسي بس ټیک ده دا کوم قسم مې دا کوم بله مو ویمه خدای پاکه ویمه کور ته ځان رسومه د خدای بې انصاف ته بیا په کور نی ورغلې اوهو د دغې سړي نه خو د په اور کې ولاړ یم زوم نه دی قهر دی د خوراک ژرنده د په ایمان خامار دی بس خرپه ملک یې تباه کړ او هغه زما هغه ښځه نه ده هغې هم پکې ورټومبي ایمان یې رانه خالي کړ ګوره وړونه یې خلاص او منښتې ده دا خلک به وایي چې لیونی شو که څه چل دی دا یې د زوم نه مې خلاص کړي وی په ایمان دا دی ویم د خوښې بیبي د کوره مې د تازه چیو د ګوړې بین را روان دی ښه داسې معلومیږي چې په تازه ګوړه کې چی پخ کړی بس ورځمه پې یاره اوس به ودانګمه پې څوک یې لکه ورمنډه به وسه چل دی تمبه ماته څه یا دا راغلمه څه چل دی بیا شکر بابا دغه مخامخ پټي کې ګوټ کومه سسکو یې پسې رالمه سسکوره مونږ کره نشته ښه ځه نه ته دروغ وې ولې دروغ نه تا دروغجن ښکارمه زه ستا په خولې زه باور نه کوم ته ماته انې باندې کې زه مې خواښې بیبي راولم خواښې بیبي د کور نشته ښه ځه خپل کار کوه نه بیبي سمه ښه ده ماله راکوي ښه ویمه نشته بیبي دی سسکوره ته کوم ځای ته راپیدا کړم نه سسکوره شته او نه د خواښې بیبي شته ولې ته دروغ وې بیبي ولې نشته د چیو د خوشبو چې راځي تاسو چی پخ کړې ده بیبي شته ښه شته په خوله صابون ومږم سسکوره مسکوره دی نه ده پکاره خېټې پسې راغلې خدای تباه کړه